قدرمنو لیدونکو د سردې په بند کې زیات شمیر امکانات دلته د سیلانیانو یا هغه کسان چې د چکر لپاره راغلي دي چمتو شوي دي. نو دلته که تاسو وګورئ زیات چې هندواڼې هم شته. نو موږ تاسې به وګورو چې استاده چېرته یې؟ استاده هندواڼې خو به خرڅوې؟ راسه نو ولې ناست یې دلې؟ څنګه؟ من محمد داود. محمد داود خان بندي سردې ته څو ورځې کېږي چې راغلی یې؟ دا 3-4 ورځې کېږي چې دلې ګرځو ښه رشکش ته بیروبار ده پکې. ډېر ښه. نو څومره کسان دلته چکر ته راځي او ستاسو کاروبار څنګه ده؟ کاروبار صفر ولاړ ده، نفر ښه ډېر راځي. کاروبار نشته؟ نو ولې تاسو په فکر دغه هندواڼې خلک له بازاره ورسره راوړي که دلته بیخي نه اخلي؟ والله که بعض خلک یې له بازار هم راوړي او دلته خو خلک ماز پالتو راځي. نه دلته به خلک فقط دې لپاره راځي چې چکر ووهي او ډېر امکانات به له بازار ورسره راپوره کوي که څنګه؟ بازار سودا ورسره راخلي بیا چکر ته راځي منظره کوي یا چې بیا ځي. زه خفه کېږم خدای به خیر کړي ځوانه. موږ خدمت درته وکړو. خدای دې مل شي. قدرمنو لیدونکو نو خامخا تفریحي ساحو ته چې ډېر کسان ځي هغوی له بازاره څخه خوراکي توکي ورسره اخلي ځکه دوی به خبر نه وي چې دلته په بندي سردې کې هم داسې امکانات چمتو شوي دي چې تاسې کولی شئ دلته هندواڼې معدني اوبو جوسان او نورو خوراکي توکو ته هم تاسې لاسرسی ولرئ. نو مخامخ دلته یو هوټل ښکارېږي. ورځو د هوټل له مسؤل کس سره به هم خبرې وکړو چې د دې کار څنګه ده، خلک ډوډۍ خوري او که یې نه خوري، او که دغسې چا په خبره میلې ته راځي او مصرف نه کوي. نو خامخا یو څوک چې چېرته چکر و میلې ته ځي نو 100% به مصرف کوي. نو دلته هم یو څه هندواڼې خرڅېږي، راځو دلته به هم خبرې وکړو چې د دې کاروبار څنګه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې وروره، څنګه جوړ یې؟ خیرات کراري ده؟ ښه خو یې انشاءالله شپې ورځې ښې دي. مننه. ژوندی اوسې. خوله خو دې په کیک ککړه ده که په آیسکریمو باندې؟ ښه یعنې آیسکریم دې ښه پرېمانه خوړلي؟ پرېمانه مو وخوړ. نور ښه یې؟ خیر. ډېره مننه. ژوندی اوسې. څه وخت راغلی یې بندي سردې ته؟ اوس یو 15 منټه کېږي رالم. څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم. تر دې مخکې هم بندي سردې ته راغلی وې که یا نه یم راغلی؟ دا مې اول ورځ مې داسې رالم. نو په لومړي ځل چې دې بندي سرده ولیده څه احساس یې وکړو؟ والله خوشحاله اوسو چې په پکتیکا کې یو دی ښایسته ځای ده او ساعت تېري ځای ده ښه او د موږ ساعت تېر ده. موږ منطقې خلک ټول دلته راغلي، پکتیکا ته راغلي دي، ټول ساعت تېروي ښه. بل خوا چې له پکتیکا دور دغه ځای شته نه چې موږ ولاړ شو. ډېر خوشحاله یم. بلکل. دلته تا ته څه شی ډېر نوي او په زړه پورې و؟ ما ته دا هغه کښتۍ وې دا لانچونه و دا په اوبو کښې ګرځي دغه باندې موږ ډېر خوشحاله سو. دا مخکې نه ولو اوسني دي ښه. او بل دا ساتیري ځای ده دا ټالنګونه دي هغه دي خلکو دپاره ډېر ښه هغه ده. کښتیو کې د چکر وایو که یا نه نه والا اوس ورته رالم. اوس مو ور ګډ سو. موږ ټوله فامیلي راغلي یو. کورونه مې غزني کې دي، یو د کټواز یو اختر مې کټواز کې تېر کړو. سالې رالو فامیلي مې خواته کته کله موږ هلته به چکر ووکړو لښشه. ډېر ښه. ډېره مننه. کور ودان. ډېره مننه. کور ودان ژوندي اوسې. ته څنګه یې ځوانه؟ ښه یې؟ له کوم ځای راغلی یې؟ د شلګره راغلی یې؟ څه کوې دلته؟ نو راځو دلته له یو بل ځوان سره هم خبرې کوو. ماشاءالله ډېر ښه پکول یې په سر کړی ده. تا دې اختر مبارک شي. جوړ یې. خیرات ده. شپې ورځې ښې دي. ته خو جوړ یې انشاءالله. اول به ځان را معرفي کړې. زه اسمت الله مینوال د پکتیکا د ولایت یو. دلته منظره راغلي یو ښه له فامیله سره. بس دلته خپل چکر ورته ووګو. نو که خاپه که ښایسته ځای ده. موږ ډېر خوشحاله ښه د امن فضا ده. بیخي له الله چې راضي یو. مننه مینوال صاحب. خوښ اوسې. دلته چې کوم کسان راغلي دي دې لپاره یې تاسو پیغام څه شی ده؟ والله نو خو دغه داسې ټول ماشاءالله دې ټول ساتري ته راغلي دي. یو چې متکلف قرار ولاړ شي احتیاط وکوي صحیح ده او څه مشکل جوړ نه کړي. نو چې ټول ماشاءالله ښه خوشحاله دي. ورته وګوره ښه رش سره جوړ د خلک ډېر راځي ښه خوشحاله دي له الله چې ډېر راځي. ډېره مننه. کور ودان. مهرباني. ښه وخت درته غواړم. ستړی مه شې ځوانه. څنګه یې؟ جوړ یې؟ ښه یې؟ خیرات خدای انشاءالله. کراري ده؟ ته به دا هندواڼې خرڅوې که نه؟ څنګه ده کاروبار؟ والله شکر دی خدای فضل دی بیخي ښه ده. څو ورځې کېږي چې دلې راغلی بندي سردې ته؟ درېیمه ده. درېیمه ورځ ده؟ درېیمه ورځ. څنګه دې سودا وې؟ ښه ده ګزاره کوي دغونه خرڅېږي هندواڼه ښه ده. یعنې هندواڼې خلک اخلي؟ واخلي.
په څو دي من په څو دي من په 100 روپۍ قیمت نه دي یا قیمت خو خرڅه پې راځي قیمت دې خرڅه پې راځي په 80 روپۍ موږ ته هلته تمامېږي دا 100 روپۍ په مونه کې ګټو دلته ډېر ښه مننه داسې دلته ډېر کم امکانات برابر شوي دي خو بیا هم ډېر کسان د چکر او تفریح لپاره راغلي دي دلته نو ته بالکل نور تا غوښتنه څه ده بیا په خاصه توګه له اسلامي اماراتو غوښتنه څه ده چې دلته باید نور کوم کارونه ترسره شي مثبت سیار کارونه ترسره شي ښه دي نوره غوښتنه خو د موږ داسې نشته خو دا چکر دي سیل جای داسې پارکونه شی جوړ شي دا خو ښه ده او هر څه پکې منظم وي اوس خو شی نشته ګوره دغونه شی خو بیا هم ښه دی چکر دی لپاره ښه جای دی او ډېره مننه کور ودان مهرباني مننه ژوندي اوسئ ډېر سیلانیان راغلي دي چیرې ځې ځوانه څنګه یې جوړه خیرات کراري ده شپې ورځې کېږي ښه یې او دسمال دې داسې تر سر تاو کړی یخ بد نه کېږي یخ مې نه کېږي بس له لمر هم تاو کړی دی لمر دی ګرمي ده او بالکل رښتیا هوا ډېره ګرمه ده له کومه ځای راغلی ته بس زه د دغه ځای یم استاد خپله دلته اوسېږې دلته اوسېږو بس د دغې علاقې دا سیمه ده بیا خو نو د زوی زیری ده که څنګه بس ماشاءالله دا خو نو ډېر ښه دی ساعت به دې تېري ساعت مې تېر ده بس نو دلته ګرځو چکر وګو دا خلکونو کاروبار کوو پسې سږ کال ډېر سیلانیان رامات شوي دي که تېر کال هم همدومره کسان راتلو نه انشاءالله کسان خو هر کال ور په وره زیاتېږي هر وخت ښه خلک راځي او بل دا کښتیو دې زانګو ته ډېر خلک په هر ټایم کې راځي بس نو چې دغه راغلي بیا سیلانیان ډېر سوي دي او د جمعې او دغسې د اختر په ورځو کې ښه ډېر سیلانیان وي بیا دلته ډېره مننه څه خدمت درته وکړم نه نه قربان دي سم ډېره مننه کور ودان مهرباني وخت درته غواړو تاسې راسره اوسئ له یو څو نورو کسانو سره هم خبرې کوو تر څو پوه سو دلته هم ماشاءالله هغه لوښی یې ښه له غوړو ډک کړی داسې دی بچی پخوي ستړي مه سئ حاجي صاحب محترم څه ده خیرات کراري ده ستړي مه سئ استاده څه ده جوړ یاست خیرات کراري ده شپې م ښې دي جوړ خو یاست انشاءالله مننه ژوندی اوسې ته راته وایه څه دلې څه کاروبار کوې دلته راغلي د کاروبار لپاره پیرکي پخوو بس چکر هم سي پیرکي هم پخوو بس غریبي مو سي ډېر ښه کار خو مې انشاءالله ښه ده ښه ده شکر بیخي الحمدلله بیخي ښه ده شکر ده پیرکی په څو خرڅوې په 10 روپۍ پیرکی ده دانه څنګه دي خلک پیرکي خوري که یا او خوري بس سهار چې راسو بس کار چالو سي مګر ماښام اذان وسي بیا کور ته ځو بس کله کله ډوډۍ پکې خورو کله ډوډۍ مو نه خورو بس داسې کار یې شکر الحمدلله بس ډېر ښه کار ده شکایت خو به چا نه یې کړی چې دا پیرکی دې سوځولی ده په دې کې ګندنای ډېر و په دې کې ماته سږه په خوله کې راغله یاره سږي شکایت خو نه ده کړی او د سوځلي شکایت هم نه ده کړی او پرون یې وویل چې مالګه پکې کمه ده بیا مالګه ورته زیاته کړه نور داسې چا شکایت نه ده کړی ډېره مننه څه خدمت درته وکړم بس خیر اوسې